اول خو به تاسو په دې سایټ کې دغه ویډیو لیدلې وي که چېرې غواړئ چې زمونږ موبایل بالکل همدغه شانتې کې شي یعنې مونږ ته آر پار هر څه ښایي بالکل ستاسو موبایل چې کوم دی ستاسو پوره سکرین په دې باندې به اپلیکیشن هم کار کوي دا نه ده چې اپلیکیشن یې به بېکار نه کوي اپلیکیشن یې به هم پې کار کوي او ستاسو چې کوم فیسبوک یوز کوئ چې سم یوز کوئ په سایټ کې ویډیو خو غور سره وګورئ داسې نه وي چې زه تاسو ته دروغ وایم بالکل همدغه شانتې کې کولی شئ خو که چېرې ویډیو خوښه شوه خپلو دوستانو سره لازم شیر کړئ نورو ښایسته معلوماتو لپاره زموږ فیسبوک په اړه حتما فالو کړئ ورزوم دغه طریقې ته او دغه طریقې زده کول خپلو دوستانو سره لازم شیر کړئ ډېر ښایسته ویل پیپر دی ورزوم دغه طریقې ته چې څنګه درته ښایم همدغه شانتې کې فالو کړئ همدغه طریقه به تاسو په 2 منټو کې په خپل موبایل ته راوړئ او یوز کول به شروع کړئ او دوستانو د دې لپاره به تاسو راشئ ګوګل ته په ګوګل کې به تاسو google.com لازمي سرچ کوئ چې کله دلته کې تاسو google.com سرچ کړو په google.com کې به دلته کې تاسو apkhom.com apk هم به سرچ کوئ دوستانو کله چې تاسو دغه سرچ کو تاسو ته به اوس دغه سرچ کې داسې کې راواوړي نو ګورئ دغه یو ویب سایټ دی چې د دې څخه به تاسو دغه ډاونلوډ کړئ نو بیا به ستاسو ډېرې اسانې طریقې سره ستاسو په موبایل کې دغه سیټینګ وشي نو تاسو به په دې کلیک واخلئ او په دې کې چې څنګه تاسو لاندې راشئ دغه ځای کې به تاسو ته همدغه یو هغه درته ښایي چې د کم تاسو غواړئ چې موږ هم په خپل موبایل کې وکړو نو دغه یو به د دې څخه تاسو ډاونلوډ کړئ په دې به داسې کې کلیک واخلئ چې کله دوستانو تاسو په دې باندې کلیک واخیستو نو دا به د دې څخه ضرور ډاونلوډ کړئ دا چې تاسو ډاونلوډ نه کړو ستاسو په موبایل کې دغه سیټینګ هم نشي کېدلی نو ګورئ د دې نه به موږ راشو بیک ښه دوستانو د ډاونلوډ کولو وروستو به تاسو ته همدغه یو اپلیکیشن چې کوم دی دا به تاسو ته دلته کې داسې راشي اوس به تاسو دغه آن کړئ او په دې به داسې کې کلیک واخلئ د بره سر نه کله هم چې دوستانو تاسو په دې باندې کلیک واخیستلو اوس ګورئ دا به تاسو سره دغه شانتې کې راشي اوس به دلته کې تاسو هوم سکرین هم کولی شئ هوم سکرین اینډ لوک سکرین هم کولی شئ نو ګورئ که چېرې زه هوم سکرین اینډ لوک سکرین کلیک کړم نو ګورئ ما دغه کلیک واخیستلو اوس څه وشول زما دغه ویل پیپر چې کوم دی دا سیټ شو ډېرې اسانې طریقې سره په 2 کلیکه چې کوم دی ستاسو دغه ویل پیپر سیټ کیږي نو دغه ویډیو ډېره ښایسته ویډیو ده ګورئ دروغ هم نه دي دا تاسو اخوا دې خوا وکئ تاسو ته به هر پر او دا ریکارډینګ هم نه کوي دا نه چې ستاسو په زړه کې دا راشي چې دا موږ نه پیکچر یې واخلي دا موږ نه ریکارډینګ وکړي دا بالکل دا نه کوي خو که ویډیو هم خوښه شوي وي خپلو دوستانو سره یې لازم شیر کړئ نورو ښایسته معلوماتو لپاره زموږ فیسبوک پاڼه حتما فالو کړئ انشاءالله مې له ویګو په بله ویډیو کې د ځان ډېر خیال ساتئ دلی والا په امان